عزتمنو پرون په سوشل میډیا باندې دا خبر شو چې د ټیک ټاک د پاره یو خلک د ټیک ټاک د پالو د پاره او د لایک د پاره حمید الله خلک ځان ډېر د سخت بېدلۍ سره قتل کړو چې د هغې په باره کې دن د حمید الله پلار همداسې د حمید الله مور او پلار داسې بیان راغلی او ویې ویلې چې دته زموږ ویلې چې زویه ته د دې ټیک ټاکونه په کلار باندې کښېنه یوه ورځ به پکې خپل سر وبهري خو عزتمنو چې زوی ورته په جواب کې څه ویلي ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي په سوات کې حمید الله خلک د ټیک ټاک د ویډیو د پالو او د لایک د پاره یعنې خپل ځان یې پکې په خپله باندې ویشتلو منم چې د لایک هم واغستل پالو هم واغستل خو دا پکې نشته دی ځکه عزتمنو چې په سوشل میډیا باندې دغه هغه ویډیو هر سړي وکتله او ټول کسانو ترنه عبرت واغستو او ټول کسانو ورپسې شاته په کمنټ کې کنځلې کوي د ټیک ټاک د ویډیوګانو خلاف ډېر کسانو ویډیوګانې سازي کړې وي خو دا اوسني نسل ترنه نه کلاړېدل خو عزتمنو مور او پلار ویلې چې موږ به د حمید الله ته ویلې چې د دې ټیک ټاکونه په کلاره باندې کښېنه او ټیک ټاک یې مه کوه خو دا نه کښېناستلو چې اخر د خپل ځان دغه شانتې ترلاسه ورکړو چې اوسني زموږ دې نسل ته دا پیغام دی چې هېڅکله د ټیک ټاک د ویډیوګانو شوق هېڅکله مه کوئ نه یې خدای مکه تاسو به بیا د حمید الله غوندې د دې دنیا نه پاني به لار به شئ او هر سړی به درپسې شاته کنځل کوي مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسي